داسې بهترینه نسخه زموږ سره ده چې دا نسخه موږ استعمال کو د شیطان ټول مهنت به بیا ځای شي که 40 کاله په موږ باندې ګناه وکړي خو برته چې د توبې طرف ته راشي هغه ټولې ګناوې الله پاک معافوي. نو په دغه وجه زموږ کوشش دا وي چې په دغه مبارکه شپو کې چې موږ د الله سره تعلق جوړ کړو او بل په دغه شپو کې چې د شب قدر شپې دي یعنی 21م 22م 25م 29م 90م په دغه کې یعنی مشهور قولونه دا چې په دغه کې شب قدر شپه وي شب قدر په دغه شپو کې. او بل حدیث کې مرাজি چې یو سړی د ایمان او د ثواب په نیت سره یو شپه په دغه شب قدر کې یو شپه د شب قدر خالي رونه کې کښینی ویشه کې و دغه مخ ته ټولې ګناوې الله پاک ور معاف کړي څومره ډېرې ګناوې الله پاک په یو شپه در معافوي. نو په دغه وجه باندې موږ دغه د شب قدر شپې چې دا قیمتي شپې دي او بل راځي چې دا تر 1000 میاشتو بهتره ده او د شب قدر شپې دا ولي الله پاک دی امت ته ورکړي د دې نزول چشتي وجه څه ده چې شب قدر شپه الله پاک دی امت ته ولي ورکړه. علماء مختلف اقوال لیکلي دي دوه قول دا لیکلي دي یو قول دا دی چې نبی علی السلام د بنی اسرائیل ذکر وکړي د صحابه رضی الله عنهم په مخ کې چې دا غو دومره عمرونه وو غټ غټ عمر 1500 کال 600 کال داسې عمرونه وو. نو صحابه ته ډیر رش کړاله چې دا عمرونه کزمش دومره زیات موږ ډیر عبادت کړو. یو وجه بیا دا لیکل ده چې نبی اسلام د بنی اسرائیل د یو سړي ذکر وکړي چې هغه سړي 1000 کال 1000 میاشتې د الله په لار کې jihad وکړي او دومره نقشه نستی د اس خوله چې دا غم نه سوچ داسې مسلسل jihad وکړي او ګرځ په عبادت کوي دومره شایسته عبادت د الله وکي. صحابه ته رش کړل رش دي ته وای چې سړی ته الله یو نعمت ورکړی ته یا الله د سره دی می او ما ته د نعمت راکې دې ته رش کول کیږي غیبته پر به ورته وای حسد چې دی هغه بیا د دې چې د چا څه شي ترته یا الله د سې واخه ماته کې راکې کنه راکې دا حرام دی دا نه دی کول صحیح. رش چې دی هغه صحیح دی د چا عمل وي داغه طلب د الله سره کول او د سره دین باقی وي دا جایز دی. نو صحابه رش وکي چې یا د الله رسول مستبه څنګه دا دومره نعمت ملاوي شي و نبی اسلام ته زه خو نه خبر بیا جبرائیل السلام را علی دغه ان انزلناه فی ليله القدر دا سورۃ القدر چې کوم دی دغه نازل شو. نو په دغه کې دا تفصیل دی دا خلاصه دا ده چې په دې کې دا دی چې په دغه کې یو شپه ده چې هغه شپه تر 1000 میاشتو بهتره ده یعنی یو کسړی صرف په دغه شپه کې عبادت وکي دا داسې دی لکه تر 1000 میاشتو زیات عبادت شي وکي یو شپه او کله شپه عبادت وکي نو لشپې چې بیا دی بیا تقریبا 800 کال جوړیږي 833 کال 300 کال جوړیږي دومره 800 کال څخه زیات دومره زیات عبادت جوړیږي. نو 800 کال یو سړی عبادت کولای شي زموږ عمر دونه نه دی زموږ متوسط عمر چې دی 18 او 80 کال دی بس دا عمر دی زموږ او په هغه کې چې 15 کال سړی بالغ نه دی دغه په شنواله په لاو بالغ تیر سپمنډ او په جنگو په دغه شانو تیر او دغه بعد بیا لاس کال نور دی ځوان دی څو کار نه پلري او بیا تر 18 وراړي برته بډای شي بس 15 دی کار نه پلري بیا بس بیمار شي خپل بیماری سره مخامخ په منځ کې یو شل کال 15 کال زموږ د عبادت او دغه د پاره هغه موږ داسې په فزول شانو باندې ځای نو په دغه وجه باندې چې دغه یو شپه چې د پدې کې څومره قیمتي ده دا یو شپه تر 1000 میاشتو بهتره نو الله پاک دا نعمت را کړی دي خو موږ د الله معاف کړي دا میاشت داسې را ستیر شي دا بهترینه شپه داسې تیر شي بس موږ کوشش خالي دا وي چې بس تراوس ما ځان خلاص کو او دا روزه ما تر ماښام ورسو عبادت او ذکر او تلاوت او دا خو د بزرګانو کار دی نه ته هر مسلمان قبر ته ځي هر مسلمان د جهنم او د جنت سره مخامخ کیږي. نو په دغه وجه موږ د خپل وخت چې دی هغه موږ قیمتي جوړ کو د خپل وخت چې دی هغه یو سکند چې دی هغه موږ نه کوزایا ورنه ډیر سخت ګور په مخ کې دغه کې ما ویل چې حدیث کې راځي ته جنت ته تلو بعد به د جنت والا د یو شی به افسوس نه کوي د دنیا چې په دنیا کې یو شی دی دغه افسوس چې کاش د دنیا شی وای صرف د هغه وخت افسوس وکړي چې په دنیا کې ما د الله د ذکر بغیر کوم وخت تیر کړی دغه وخت افسوس وکړي ولی چې په یو سبحان الله باندې الله پاک څومره بنگلې ورکي څومره نعمتونه الله پاک ورکي. نو په دغه وجه به افسوس کوي چې کاش ما ډیر ذکر کړی نن په جنت کې ما ډیر بنگلې ډیر زیات نعمتونه الله پاک ما ته راکړي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه شپه د موږ د قیمتي جوړ کړو. حضرت عائشہ رضی الله عنها په باره کې راځي وای نبی علیہ السلام ته ویل چې کچېره په دغه شب قدر کې دا شب قدر ز یعنی ماته محسوس شي دا شب قدر شپه ده ولی هغه خو پټه ده یا په دروستم کې ده یا په یوستم یا 15 مختلفه تاک ورځ کې مې دي. نو کبیا ماته داسې معلومه چې کوم علامات چې دي نه د شب قدر چې کوم علامات دي کما ته معلومه شنو زه د الله څخه شو غواړم نبی اسلام یو دعا وروښوله وای دا دعا غواړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته چې معاف کوونکی تحب العفو او معافي ته ډیره زیاته خوښه ده فاعف عني بس ما معاف دا دعا جن وغواړي په پښتو یې وایي
دا دعا د الله سوی وغواړه که چیرې د شب قدر شپه تا ته محسوسه سوه ولې هغه څه علامات دي وخت کم دی چې اسمان به داسې بالکل ښه روښانه وي او موسم به نه ډېر ګرم وي او نه به ډېر یخ وي داسې مختلفه دغه لیکلي دي د سمندر اوبه چې دي هغه به خوږې وي او داسې نور څه علامات لیکلي دي دا د شب قدر شپه ده وي او تر سترګو به د سړي د غي وشکې تویږي په هغه شپه باندې چې شب قدر شپه وي د غي به د سړي بې اختیاره تر سترګو وشکې تویږي دا د شب قدر شپه وي علامات ډېر علماو لیکلي دي نو په دغه وجه باندې موږ کوشش وکړو چې په دغه شپه کې موږ مسجد ته راسو یا په کور کې یوازې یو عبادت ترتیب شروع او په اعتکاف کې کښېنو